بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. د اسلامي امارت د کډوالو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقانی د شهادت لوړ مقام ته ورسید. جنة الله زوف الشهيد. شهادت د حق لارې مجاهدینو ارمان دی. نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي. شهید خلیل الرحمن حقانی څوک و؟ لدى الله حي ولا لم يمت. هغه له دوو امپراتوریو سره د اسلام او ازادۍ په پار وجنګېده. په دې لاره کې یې پر وجود لسګونه زخمونه وزغمل، زندانونه یې تیر کړل، د کورنۍ د ډېرو نږدې عزیزانو د شهادت او بیلتون دردونه یې ولیدل، خو مات نشو. الله زوف الشهيد. د نږدې کې اسلامي امت د ډېرو سترو غمیزو سره مخامخ شو چې هغه د سترو اسلامي شخصیتونو شهادت وو. دغه جملې نه خو یو حقانی صاحب محترم دی چې دا د اسلامي امارت بلکې د اسلامي امت لپاره یو ستره خلا یادېږي. نو دای خو د دوه جهادونو کې یو ډېر ستر رول لرلو، د کمونستانو په د روسانو په شکست کې او د صلیبیانو په شکست کې. نو ډېر لوړ شخصیت وو. الله سبحانه و تعالی د شهادت قبول کا. دا یو ډېره ستره خلا ده. د لپاره خو ستره خبر دغه ده چې د دوه جهادونو نام برخمن شو او د هجرت د کمال نام برخمن شو، او په داسې حال کې د شهادت باندې ورسېدو چې د اسلامي نظام او بیا د اسلامي نظام کې د مهاجرو او د ډېرو ضعیفو خلکو د خدمت کې د اسلامي امارت په خدمت کې د شهادت باندې ورسېدو. الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي. لکه څنګه چې ټول ولسونو ته معلومه ده چې حقانی صاحب په خپله د مبارزې په ډګر کې پیدا و، د مبارزې په ډګر کې را لوی شه، د مبارزې په ډګر کې خدمت وکړ او د همدغې مبارزې په ډګر کې لوړ مقام شهادت ته ورسېده. دا د هر یو مشر، د هر یو مؤمن مسلمان تمنا ده چې د هغه اخري خاتمه دی په یو ښه انداز سره وشي او تر ټولو بهترینه ښه خاتمه د شهادت. د هیڅ چا نه دا پټه نه ده چې حقانی صاحب د روسانو په مقابله کې، د شل کلن دور د ناټو او د امریکا په مقابله کې په پوره ځواک، په پوره قوت او طاقت سره د دوی هغه سپر طاقت صفر ته راورساو او زمونږ ستاسې ګران هیواد، ګران ولس ته یو هوسا، آزاده، آرامه فضا رامنځته کړه چې په دغه لاره کې دوی او د دې وطن هر یو وګړي ډېرې قربانۍ ورکړي دي. نوموړی 2 ځله تر ازادۍ ورسید. یرغلګرو پرې په میلیونونو ډالر انعام کېښود، خو بریالي نشول. وحي الشهيد بأحلى نشيد. شهید الحاج خلیل الرحمن حقانی صاحب د صبر او د حوصلې لوی غر او دا د هغه روزنیز مرکز د تاداو ستره ډبره وه چې د اسلامي ثقافت او د اسلامي نظام د هدف او مرامې ترسیمولو. تاسو باور ولرئ چې دلته یعنی نه تنه عام ټول افغانان بلکې هغه په داخل د افغانانو کې مخالفان هم د اخلاقو، د عجز او د سازندګي کردار نه متاثر وو په افغانستان کې. یعنی د سولې، د امن، د مرحمت سړی وو. نن تاسو ګورئ چې که تاسو سوشل میډیا ته ورشئ، که هر چیرته لاړ شئ، تاسو په فیسبوک په نورو ځایونو کې وګورئ چې ټول خفه دي، ټول مسلمانان او
ټول افغانان خفه دي، ځکه چې دا یو ستره ضایعه ده. یعنې کله چې هم تاسو وګورئ چې د مرحمت سړی په افغانستان کې یا په دغه لښکر کې راولړېږي، بیا دښمن هڅه کوي چې هغه سر و هغه غږ غلی کړي. الحاج شهید خلیل الرحمن حقانی یو داسې نوم و چې د میړانې، مبارزې او قربانۍ سره تړلی او د افغانستان د تاریخ په تورو شپو کې د رڼا څرک و. یو اتل چې د ظلم، استبداد او یرغل پر وړاندې لکه د غره هسک ولاړ و. د هغه مبارزه د اسلامي نړۍ لپاره د عزت او حقانیت غږ و. وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حي ولا لم يمت. حقانی صاحب محترم، سربیره د دې چې د دې وطن د ازادۍ لپاره یې ډیره قرباني ورکړه، ورسره د ازادۍ نه وروسته یې د دې وطن د خدمت ته ملا وتړله چې موږ او تاسو ته ښکاره ده چې په تیر کال کې په ډیرو سختو حالاتو کې زموږ او ستاسې له ګاونډیانو له طرفه مهاجرین را اخراج شو او دوی په ډیره سړه سینه په ډیر ځواک او قوت سره د هغو مهاجرینو خپلو کورونو ته رسول، په بندرونو کې د هغوی خدمت کول، د هغوی ملا تړل، د هغوی تر شا ودرېدل او ولس ته خپل ځان داسې ښودل چې د ولس په غم دردمن انسان د اسلامي امارت د ښکلی صف به هیڅکله په شهادتونو باندې کمزوری نشي. دا سمه خبره ده چې د درد احساس من کوو، دا سمه خبره ده چې د یوې لوی ځای احساس من کوو، خو ان شاء الله زمونږ د شهیدانو د هرې وینې د څاڅکي نه به همداسې لوی ځواکمن تکړه قوه برقدرته مشران پیدا کیږي او ان شاء الله د دې وطن نه لکه څنګه چې په تیر 50 کلن دور کې دفاع وکړه او د دې اسلامي نظام حفاظت به هم دوی په خپل سر باندې اخلي. الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او ټول افغانان یو او دلته هیڅ تمیز، هیڅ جدایی او د نړۍ ګوټ څومره انسانان چې پیدا شوي دي هم د دې خاورې نه پیدایښت. په اصل کې موږ تاسې ټول د یوې خاورې نه او یو افغانان یو. کله نه کله دښمن مختلفې دسیسې او یا د منطقې یا د قوم یا د سمت یا په تنظیم یا په مذهبي کې خلک اختلاف اچوي، خو چون تاسو وینئ نن الحمدلله چې په هیڅ قیمت موږ تاسې جدایي نشته مګر په دې دنیا او که په هغه دنیا وي، خو موږ تاسې پیدایښت د خاورې نه دی. موږ تاسې ټول د یوه آدم علیه السلام نه تر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې هغه امتیان یو، موږ د ټول نه لومړی دلته خپل اسلامیت، افغانیت او د خپل وطن دا تر هر څه موږ تاسو ته ډېر مهم دی چې څنګه کولی شو موږ تاسو خپل وحدت، خپل نسل، خپل عنعنات، خپل هغه د منطقې چې یو بل ته احترام، د یوه د بل ملګرتیا، د یوه د بل ګاونډي حق، دغه ته باید موږ تاسې ترجیح ورکړو وپېژنو. چون دلته 40 کاله مشکلات راغلي دي او ډېرې لوی ناخوالې راغلي دي، ډېر لوی ځورونې، ظلمونه، قتلونه شوي دي په یوه نام په بل نام. خو نن باید د خدای شکر ادا کړو. نوموړي له خلکو سره نیک برخورد او د ملت په غمجن شخصیت و او شپه او ورځ د ملت په فکر او د ملت په چوپړ کې و. شهید حقانی د مینې، محبت او نرمۍ یو مثال. موږ ته ټول وظیفې د افغانستان رغاړې ته دي
هر هغه څه چې موږ په واس توان کې وي خدای ته موږ مسؤله یو. که په شمال کې وي که په جنوب کې وي د هغو زه تللی وم په شپږ اووه ولایته وګرځم الحمدلله، خصوصا د مهاجرین دپاره، بیا خاصا د وحدت دپاره، خصوصا د هغه مشکلاتو دپاره، د هغه د توجه دپاره، د هغه پوښتنې دپاره د یوه یوه سړي سره اکثره مشرانو سره د والي صاحبانو سره د ادارې سره موږ همغږي کړي دي، پوښتنه هم کړي دي او مشورې هم ورته کړي چې څه مسایل وي مشکلات یې موږ ځان سره کتبي راوړي دي، شفاهي هم راوړي دي، موږ به انشاءالله مشرانو سره شریکوي. او د دی دا صحیح وه چې موږ زه مسؤلیت د مهاجرینو خو زه الحمدلله قرار نه یم چې موږ ټول مشران وزیر صاحبان د کابینه غړي هر یو الحمدلله موږ د زراعت د ابوبرق د غټې پروژې بندونو جوړولې، د سړک د جوړولې، د دې ته د کښت د کار د مزدورۍ دپاره د شغل دپاره د کارموندنې هر بخش کې الحمدلله موږ پوښتنه هم کړې دو، ورته هماهنګي هم کړې دو او اطمینان هم ورکړی دی انشاءالله چې امارت اسلامي به په هر بخش کې کور کړي. الحمدلله بله ورځ څوک وزیر صاحبان ناست وي هغه ورته وایي چې الحمدلله موږ دومره مطمئن یو چې یو نظامي وزیر یا نظامي قماندانون دي هغه راځي موږ ته مشورې راکوي چې تاسو تخم د زراعت لپاره پلانای تخم پلاني ځای کې ونې بیټې پلاني ځای کې ویالې او دا سړک پروژه دا د برق پروژه په دې باندې کوشش وکړي. عین خپلې وظیفې نه بغیر الحمدلله د نورو مشورې دپاره هم قرباني کړي. الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار. نوموړی د قومي او مذهبي تعصباتو څخه کرکه لرله او د افغانانو د وحدت او یووالي لپاره یې کار کاوه. څوک هم چې دا قوم ته، سم ته، تنظیم ته، ژبه ته ترجیح ورکوي نو د دې د خدای لعنت والی دی او دې ته باید موږ د دا بدرګان نه کړو. دا ټول هغه افغانون دي چې د یوې خاورې نه فایده دي، ټول الحمدلله مسلمانان دي، اکثره د یو مذهب خلک دي. نو د داسې خلک په پوچې تبلیغاتو باندې آینده نسل باید خراب نه کړو. موږ آینده دا قومونه په ځان پورې ونیسو، دوی ته قناعت ورکړو او دوی په دې حکومت کې یا په د ملت کې دا ځانونه بېګانه ونه بلي. دلته څوک هم چې په دې حکومت کې دي په دې کې الحمدلله د هر قوم خلک شته، د ټولو قومونو ملت او د ټولو اقوامو نه الحمدلله که موجود دي، د هر قوم نه که موجود دي په دې کې. نو موږ ډېرې خویندې میندې په دې حکومت کې موجود دي، دغه څه چې ضرورت دی د اسلام په پرده کې او د اسلام د خدمت لپاره هغه موجود دي. اهل تشیع ورونه موجود دي، ازبک و تاجک موجود دي، پشهیي موجود دي. هغه اتل تل د خپل ولس په منځ کې اوسېدو او د هغوی هر ستونزې ته یې په مخامخ ډول رسېدنه کوله. د هغه شهادت د دې خبرې گواهی ورکوي. الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حي ولا لم يمت. د دې آبادول، د دې سره مرسته کړل، لومړني خدمتونه او وطن جوړول او د دې د شغل پیدا کول دا د دې مسؤلیت دی. دا په نړیواله دنیا کې په قوانینو کې د دې مسؤل هم د دې ملل متحد په غاړه دی چې افغانستان دی وران کو، د دې په امداد قوتونه راغلو، د مهاجرین دی وشړل او د څلور کاله دی پور کول او نن متاسفانه د دې په ځای د دې چې دې سره مرسته وکړي، کومک وکړي او په دې نورو مالګې تیوي او دې سره همکاري نه کوي. همکاري یې پرېږده چې د افغانستان په سیاست پرې په نظام پرې دا خبره تړي، دا باید ونه تړي. خوارج د اسلام په تاریخ کې همیش ستر شخصیتونه او د دین لاروي په نښه کوي چې الحاج خلیل الرحمن حقانی هم د دې سپېڅلې قافلې سره ملګری شو. الحاج خلیل الرحمن حقانی د الله تعالی د لارې یو ستړی مجاهد و چې ټول عمر د الله تعالی له دین څخه د دفاع په لاره کې په جهاد، مهاجرت او ستړیاو کې تیر کړی و. خو متاسفانه نوموړی د خوارجو لخوا په ډیره بزدلانه ډول په شهادت ورسید. اسلامي امارت او د نړۍ ګڼ شمېر نورو هیوادونو، سعودي عربستان، قطر، ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او اروپایي ټولنې پر شهید
الحاج خلیل الرحمن حقانی شوی برید په کلکو ټکو غندلی دی. د الحاج خلیل الرحمن حقانی شهادت د مسلمانانو ارادې نشي کمزورولی او دسیسې جوړونکي په دې کار سره د مستحکم اسلامي نظام په وړاندې کوم هدف ته نشي رسیدلی، بلکې داسې بزدلانه عمل د اسلام او دین د دښمنانو مخ توروي او د هغوی د شومو ارادو څرګندونه کوي. انا لله و انا الیه راجعون. تل دې وي آزاد او سر لوړی افغانستان. الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان